بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نن ورځې درس ته. په وینډوز 10 کې نن موږ 14 درس وایو. زه راځم ورته ګورئ دې ځای څخه کنټرول پینل ته پر کنټرول پینل باندې کلیک کوم. چې کله مې کلیک وکړئ نن به بیټ لاکر ووایم. دلته لیکلي دي وایي بیټ لاکر ډریو سیسو. د دې داسې کار دی که زه چې راسم ورته ګورئ وینې دلته کمپیوټر ته پر دې باندې ډبل کلیک وکړم. که زه اوس وغواړم چې دغه راته یا دې راته زه کود راچوم سیسو کود راچوم چې سبا یې مثلا څوک راخلاص نه کړي از ما مهم معلومات ونه بولي. او یا راځم ورته ګورئ یو فلاش راچوم یا میموري کارت راچوم هغه ته کود راچوم سیسو. نو موږ د چی څخه کار اخلو د بیټ لاکر څخه. په بیټ لاکر کې د پر سیر را باندې کور نه لګول کېږي. په دې خاطر سره چې په سیر را کې سیسټم نسیسو نو د سیر را څخه مخ پر اخوا که د کمپیوټر پاسورډ را وي هغه هم کود ورکول کېږي او د کمپیوټر د فلاش یو اس بي که دا چیرې پکې شو هغه ورکول کېږي. اوس زه راځم ورته ګوره دغه فلاش راچومه. فلاش مې راچوه سیسو دا ورته ګوره دا فلاش راپورته کوي. اوس د دې پاسورډ راچوی سي بیت نیم کود راچوی سي بیت نیم راچوی سي چاپ له دې دا سیر را ده. اوس که څوک وایي چې یاره د سیر را نه پېژني سیر را څه معنا لري سیسو دام را ده دام را ده دام دا ګډ را ده خو سیر را زه نه پېژنم. دغه علامه پر دغه ځای کې ورته ګورئ وینې پر دغه ځای کې ورته ګورئ هېڅ یې نشته. دلته ورته ګورئ وینې پر دې را باندې هېڅ یې نشته دلته هېڅ یې نشته. د دې پر سر باندې ورته ګورئ یو د وینډوز علامه ده که نه ده. دا د وینډوز علامه پر دې دلالت کوي چې دا څه شی ده دا سیر را ده. دا پر دې دلالت کوي چې په دې کې د کمپیوټر ټول سیسټم څه شی پروت دی. اوس نو زه راځم ورته ګورئ دې ځای څخه بیټ لاکر دغه ته کنټرول پینل ته چې کله کنټرول پینل ته راځم ورته ګورئ دلته لیکلي وینې وایي بیټ لاکر سیسو پر دې باندې کلیک کوم. چې کله یې کلیک پر وکړئ سیسو دا به درته راخلاصي. اوس که ته وغواړې چې زه هر راته مثلا کلف راچوم کولی چې وراشي دا ورته ګورئ ډي راته دا ای راته دا جي راته هر وخت چې ته کلف راشي دلته به ورته ګورئ پر دې دا ورته ګورئ دا بیا سیر راته پر دې باندې به داسې کلیک کوئ دغه علامې باندې دا راځي دلته کلیک پر وکړئ ورته بندېږي. اوس که زه راسم ورته ګورئ پر دې باندې کلیک وکړم اوس دلته لیکلي وایي ټرن اون بیټ لاکر پر دې باندې کلیک وکړئ ورته ګورئ دی کار نه کوي. ولې کار نه کوي؟ په دې خاطر سره چې دا څه شته سیر را ده عموما. نو مخکې ما تاسو وویل پر سیر را باندې چې دی څه کېږي پاسورډ نه راکول کېږي. اوس نو موږ سره دغه جی ډرا چې دی دغه فلاش چې ما وراچوی د کمپیوټر خو دی دغه فلاش چې ما وراچوی دا جی ډرا ده. زه غواړم چې مثلا دې ته کود وراچوم نو بیا به راشي ورته ګورئ دې ځای څخه به پر دغې علامې باندې به کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړئ دا به درته راسي دلته لیکلي وایي ټرن اون بیټ لاکر پر دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړئ سیسو دا به درته راسي. دغه سرچینګ چې دی اکثره کمپیوټرانو کې ژر راځي د اکثره کمپیوټرانو کې نه کې وخت نیسي. دا زما په کمپیوټر کې راځي ورته ګورئ وینې سرچینګ دا دې قبول کړي. اوس که زه وغواړم چې زه دې ته کود راچوم اوس ورته ګورئ دلته لیکلي وایي یوز ا پاسورډ ټو انلاک د ډریو ورته ګورم نه دا ښه نه کار کوي نه دا کار کوي. دا په هغه صورت کار کوي چې ته به راسې ورته ګورئ دلته چیک پر لګویه. که زه راسم ورته ګورئ دلته چیک پر ولګوم ورته ګورئ دې هم کار شروع کړي دې هم کار شروع کړي. اوس مو دلته کود راچوو چې هر کود ته وایي چې کولی چې وراچوې. خو دلته کود چې غواړي غټ کود غواړي کوچنی نه غواړي. غټ کود مطلب دا دی چې تر 8 عدد به کم نه وي سیسو که چیرې تر 8 عدد کم و دی چې کېږي نه مني. اوس دلته لیکلي وایي انټر یور پاسورډ باندې یو کود راچول زه راځم ورته ګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 اضافه وراچولی شي مشکل نه رسي کولی شي چې وراشي خو تر 8 به کم نه وراشي. او راسه ورته ګورئ انټر یور پاسورډ دی مثلا بلکې وایي تکراري یې راوله دلته نو بېرته زه راځم ورته ګورئ وینې 1 2 3 4 5 6 8 دا نیوله ورکړئ باندې بیا نیکسټ کړئ. او دلته بیا لیکلي وایي یوز مای سمارټ کارت وایي که ته وغواړې چې د سمارټ کارت یو کارت دی سیسو کارټونه دي وایي که ته وغواړې چې مثلا د هغه کود استعمال کړې هم دې کولی شي چې استعمال یې کړې پر هغه باندې نمبر دی هغه نمبر دې کولی شي چې استعمال یې کړې. د هغه بیا غټ فایده دا هغه دی چې هغه مثلا سړي څه ورک کېږي نه که چیرې وخت مثلا درڅخه ورک سو هغه سمارټ کارت خو به درسره یې دغه کود خو بیا نه هېرېږي سیسو. خو زه راځم ورته وایم زما سره سمارټ کارت نشته سیسو به راځم ورته ګورم چې کړه نیکسټ یې کړه. چې کله دې نیکسټ کړئ دا به درته راسي. اوس د نوایدې دپاره بیټ لاکر یو کود یو کلیم درکړې ده کلي دې دپاره درکړې ده وایي که چیرې یو وخت ستا څخه دا کود هېر سو نو کولی چې استفاده ځینې وکړي سیسو کولی شي چې دا چیش کې خپل کمپیوټر دغه خپل د فلش یا د میموري کارت کود خلاص کړي. اوس دلته درته وایي کلي یې درکړې ده وایي څه پکې ده کلي وایي آیا ته دا کلي په مایکروسافټ کې ثبته یې که په فایل کې په کمپیوټر کې دننه ثبته یې او که چیش کې پرنټه یې وینې وایي سی ټو یور مایکروسافټ اکاونټ وایي آیا ته خپل په مایکروسافټ اکاونټ کې ثبته یې وایي سی ټو او فایل یا یې څه پکې په فایل کې ثبته یې فایل معنا یو ډرایو کې په کمپیوټر کې دننه چیرې ثبته یې او یا پرنټ د ریکوري کې یا چیش کې پرنټوي یې. اوس یې نو زه پرنټوم او نه په مایکروسافټ ثبتوم زه غواړم چې د دې په کمپیوټر کې ثبت شي نو رابسې ورته ګور پر دې باندې به کلیک وکړي. چې کله یې کلیک وکړئ زه راځم ورته ګور پر ډیسکټاپ کې هم ثبت شي یس لیکئ سیسو. اوس ورته ګورئ دلته زموږ سره په نوټ پیډ کې فریم کې چې کېږي اضافه کېږي کومه ده دا هم اضافه شو. دغه اوس درته وایم چې پیدا یې چې شته اوس یې انشاءالله درته تشریح کوم. باره باره ورته ګورئ دې ځای څخه بیا نیکسټ کې چې نیکسټ کې ورته نیکسټ کړه
نیکسټ سټارټ چې کله دې سټارټ کې سیسو اوس دا نه کې وخت نیسي دا مشکل نه لري دلته چې سیسو اوس که ورسې ورته ګورو مینې میموري کارت ته په میموري کارت کې ورته ګورو مینې په فلاش کې څه شی شوی ده کلي ورته ګورو مینې کلپ راکول شوی دی مینې یو کلپ دی که نه دی اوس دا کلپ ورته ګوره خلاص که زه راسم ورته ګوره د میموري کارت خلاص کړم کار کوي سیسو خلاص دی اوس نو که زه راسم ورته ګوره د میموري کارت ځینې وکاږم دا دی فلاش مې ځینې وکړئ که چیرې بېرته وراچې نو عموما پر ده باندې به چې شوی کوډ به لګول شوی نو راویچوئ سیسو ته ګوره دغه دی سیسو پاسورډ غواړي اوس که زه وغواړم چې یاره زه دا راخلاصوم پر دې باندې ډبل کلیک کوم چې کله یې ډبل کلیک پر وکړم ورته ګوره پاسورډ غواړي که یې پاسورډ وراچوئ دې خلاصېږي که نه په بل صورت باندې چې کېږي نه خلاصېږي پاسورډ نه چې هر پاسورډ وراچوئ پاسورډ خو هغه و هر پاسورډ نه هغه پاسورډ به وراچوئ چې کوم یو ستا په یاد و هغه پاسورډ چې و 1 2 3 4 5 6 7 8 دا مې وراچوه برابر راچوه ته ګوره انلاین کې چیرې ځان ته معلوموي چې سم دی که نه دی ته راسه کلیک ور وکړه ته ګوره مینې هغه دی سم راسه ته ګوره انلاین کې چې انلاین کې کیسې نو هغه دی ته ګوره مینې ورته چې څو فلاش راخلاص نو دا په دې صورت باندې زه یې چې هره پیرا اوس ته ګوره دا بیټ لاکر یو اصول لري که چیرې دا ډراته یا دا ډراته کود راغلی و د دې ډرا کود دې خلاص کړي باره کمپیوټر پلس څخه ریسټارټ غواړي یا پلا د ریسټارټ چې ریسټارټ کې برته کود وبلیږي که په صورت نه ورکېږي اوس ورته ګوره دغه فلاش ته ما کود راچولی دی زه راځم ورته ګوره دې فلاش څخه راکاږم فلاش مې ځینې وکړئ چې ومې کښئ اوس که یې بېرته وراچوم ورته ګوره دلته یې راپورته کود لري وینې دا د راپورته کوي کلپ دی سیسو عموما اوس نو که زه پر دې باندې ډبل کلیک وکړم زما څخه چې غواړي پاسورډ غواړي پاسورډ به باید ستا په یاد سیسو اوس نو خامخا نه ویل کېږي داسې نه چې وایي د یو چا مثلا که چیرې پاسورډ هېر شو اوس ورته ګوره دا زما میموري کارت دی زه په دې باندې ډبل کلیک کوم دا رالی وایي دلته پاسورډ راچوه پاسورډ ما هېر دی سیسو چې آیا دا چې شو 1 2 3 ما نه ډېر وخت کې چې میموري کارت سیسو کود راچولی و سیسو پاسورډ مې هېر دی نو باره به د پرایمري کي څخه استفاده کوم پرایمري کی چې دی دغه ده برابر راشي ورته ګوره پر دې باندې به ډبل کلیک وکړي دی به راخلاص کړي چې کله دې راخلاص کړي دغه کود چې دی دغه به ځان سره ساتي دغه دلته به راشي ورته ګوره دغه به ټول انتخاب کړي چې انتخاب یې کړي برابر راشي ایډیټ ته پر دې باندې به کلیک وکړي دا چې شي کاپي یې چې کاپي یې کړي زه برته د دې څخه ووځم ورته ورته ګوره کمپیوټر ته پر دغه بیټ لاکر باندې کلیک وکړي چې کله کلیک وکړي دا به درته راشي اوس لاندې لیکلي وایي مور آپشن پر دې باندې به کلیک وکړي چې کله کلیک وکړي دلته لیکلي وینئ وایي انټر ریکوري کې پر دې باندې کلیک وکړه دلته به پیسټ کړي د پیسټ لپاره چې دی کنټرول وي نه وي وه کنټرول وي چې دی پیسټ شارټ کټ دی کنټرول وي وایه هغه ورته ګوره هغه کود دلته چې شو پیسټ برابر راشي ورته ګوره انلاک باندې کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ ورته ګوره دا چې شو درته راخلاص دا خو دا کار کوي اوس نو دغه پرایمري کې چې دی دا ورته ځان سره ساتي دغه کود سیسو دا په دې خاطر سره ځان ساتي که چیرې د کمپیوټر پر مخ باندې مینېږي چې دلته پرته وي مثلا اریوتې به ورشوی چې دا مثلا پرایمري کې ده اوس که چیرې دا د کمپیوټر پر مخ باندې پرته وي زه راځم ورته ګوره بل یو راځي ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوئ چې مثلا دا ډرا یا دا ډرا یا دا ډرا که چیرې مثلا کلپ لوېدلی و هغه د کولی شي راخلاصېږي په دې خاطر راخلاصېږي چې هغه پرایمري کې دا ستا پرایمري کې موجود ده په دې خاطر چې کېږي خلاصېږي نو ته به راځې ورته ګوره دغه کوډ څخه به یو عکس اخلې او یا به یې لیکې یا به یې پرنټوې ځان سره به چیش کې ساتې چې کله دې وساتل برابر راشي ورته ګوره دا به چیش کې ډیلیټوې بیا بیا ضرورت نشته به ډیلیټوې که ډیلیټ نه کړې نو به هر یوه ته ور معلوم دي د پرایمري کې راکړې ستا په کمپیوټر کې هلته ورته ګوره پیسټوي چې پیسټ یې کوي هر یو بار دا ډرا چې کوي خلاصولی شي اوس نو زه راځم ورته ګورئ دې ځای څخه دا خو عموما د پرایمري کې طریقه مې در وښول او د کود طریقه مې در وښول چې په دې صورت باندې پرایمري کې راځي او په دې صورت باندې چې کېږي دا راځي اوس که څوک وایي چې یاره زه د رښتیا کې پاسورډ ځینې ختموم دا پاسورډ نه غواړم څه هېڅ چیز نه یې اوس نو که چیرې زه راځم ورته ګوره دا فلاش زه کاږم چې ومې شئ دا یې برته مې وراچوئ که چیرې ستا د کمپیوټر یو ډرایو یا فلاش یا میموري کارت که چیرې دا رقم کلپ و نو پاسورډ نه وځي د منځه دا به په هغه صورت پاسورډ د منځه وریږي چې دا بیټ لاکر په هغه صورت ختمیږي چې دا به څه شي وي دی به دغه وي دی به خلاص وي که چیرې خلاص نه و نو عموما کار نه کوي نو اوس که زه راسم ورته ګوره وینه پر دې بیټ لاکر باندې ډبل کلیک کوم چې کله یې کلیک وکړئ راځم ورته ګوره دلته بیټ لاکر ته پر دې باندې کلیک کوم راځم ورته ګوره دا دی وینې اوس که زه راسم ورته ګوره دلته پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګوره پاسورډ غواړي که چیرې خلاص نه و کلپ و هېڅ چا نسي کولی چې مثلا دغه بیټ لاکر دی منځه وباسي دا په هغه صورت د منځه وړل کېږي چې دی به هلته به دی راځي ورته ګوره خلاصوي بیا څه شو که دې راخلاص کړې ورته ګوره د منځه وړل کېږي که نه په بل صورت چې کېږي د منځه نه وړل کېږي صحیح شو اوس نو که ته وغواړې چې یاره زه د منځ یې باسم نو دا واره بیا راخلاصوي راسه ورته ګوره پر دې باندې ډبل کلیک وکړه چې کله یې کلیک وکړې څه شو دا راغلی درته 1 2 3 4 5 6 7 8 دا یې پاسورډ و راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړم دا دې خلاص چې کله خلاص اوس که زه راسم ورته ګوره وینې پر دغه کنټرول پینل باندې ډبل کلیک کوم راځم ورته ګوره وینې بیټ لاکر ته پر دې باندې کلیک کوم اوس که زه چې راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک پر وکړم ورته ګوره څه لیکلي دي وایي ریموو که یې ټرن آن که یې سیفه که یې
دغه وینه ټرن آن زیسو ټرن آن آوټ زیسو انلاک پر دې باندې کلیک وکړئ سیسو چې کله دلته ورته کلیک وکړو چې کله کلیک وکړئ دا ټرن آف سیسو پر دې باندې کلیک وکړئ چې پر دې کله کلیک وکړئ سیسو نو عموما کمپیوټر چې سو دغه بیت لاکر د منځه ولاړې ختم سو پر مخ ختم سو زه راځم خو پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ وینه ټرن آف یې سیسو او چې پر دې باندې کلیک وکړم بالا بیت لاکر ورسې پر مخ ختم سیسو هغه کوډ چې ما ورشولې هغه چې سو د منځه وړي ختم سو زه اوس نه ختموم په لحاظ لپاره سیسو او کچیر د کلپی خلاص نه سیسو یار کول پکشي نو بیا اجازه نشته د منځه رسې وړي هغه د باندې خلاصې چې خلاص کې باندې د منځه وړي کیږي کله په صورت باندې د منځه وړي کیږي دا خو دا خبره سره زه راځم چې ګوره د پلاستیک کاغذ بیرته ورچوم اوس که څوک وایي چې یاره زما په کمپیوټر کې دی ولې نه کېږي خیر په هر حال اوس یې څوک وایي چې یاره زما په کمپیوټر کې ډېر راته مثلا ډېر راته یا ډېر راته او یا دغه ته ما کود راچولی دي کورت راچولی دي سیسو خو نه زما څخه پرایمري کې شته او نوی کود په یاد هېڅ یې نه دی په یاد نو زه بیا اوس څنګه کوم په دې اصولو کې نو بیا داسې کېږي چې په فلاش کې هسته شیان در سره او هسته مواد در سره هغه ټوله د منځه وړي کېږي سیسو خو فلاش دې په لاس ورځي که تو غواړې چې یاره مواد دې نه وي مواد زه د منځه باسم هغه مې په کار دی خو زما فلاش په کار دی دا غټ فلاش دی مثلا 4 جی بي فلاش دی سیسو دا په کار دی نو کولی شي دا کار مې وکړي خو که دې چیرې وغواړې چې یاره مواد وغواړم مواد په دې صورت باندې چې کېږي لاس نه راځي نه دې کود په یاد دی او نه دې پرایمري کی په یاد سیسو نه پرایمري کی در سره ده نو په دې صورت کې ته مجبور یې چې د بیچشکې فارمټوي نو د فارمټېدلو طریقه دا ده پر دغه باندې به ودرې چې رایټ کلیک پر وکړې چې کله دې رایټ کلیک وکړې ته به راسي ته ګور فارمټ ته په دې باندې به کلیک وکړې سټارټ ته راسي په دې باندې کلیک وکړه چې اوکې چې اوکې دې که سیسو نو دی دا د فارمټ سو چې کله دا فارمټ سو دننه چې هر څه پکښې وه هغه ټوله د منځه ولاړه او فلاش چې شي دی په داسې دا کې چې دا ورته ګورو عمومي فلاش دی که چیرې په دې کې ژر کول پې رایټ کلیک پر وکړې هم فارمټېږي مشکل نه لري خو دغه چې فارمټ سو دننه چې هر څه مواد پکښې وه هغه ټول چې د منځه ولاړه ختم سو سیسو نو دا عموما دا کار کوي سیسو که چیرې مثلا د یو چا پاسورډ هیر و او پرایمري کې هم نه درلود نه نو مواد بیا په لاس نه ورځي اوس نو زه راغلم ورته ګوره دا مې فارمټ کوي چې کله مې فارمټ کړي برابر ته راځم ورته ګوره مینه دې ځای کې څه زه غواړم چې کوم ریکوري کوم ریکور چې دی دغه د مینې ریکوري ده یا د ریکوري موږ نور سیټپونه هم لرو سیسو نو اوس که زه وغواړم چې دغه فلاش د برته ریکوري کوم که چیرې ریکوري کې برته هغه شیان ستا په لاس نه درځي سیسو د بیت لاکر دا اصول دي که چیرې پر یو ډرا باندې بیت لاکر لږ ورسوی او ته راولاړ شې ته ګوره فارمېټ کې ته غواړې چې هغه مواد زه برته ریکوري کوم په لاس دې راشي هغه په صورت باندې په لاس نه درځي هغه چې کله ریکوري کې بس نور شیان نه پورته کېږي لږ نه پورته کوي سیسو عموما نور شیان نه پورته کوي سیسو ستا مواد په لاس نه درځي که ستادونه یي که ویډیوګانې کاډیوګانې هر نام چې یو شی هغه چې کېږي په لاس نه درځي سیسو نو دا عموما د چیش کار و د بیت لاکر کار و بیت لاکر تر سي ډرا څخه مخ پراخه که یوه ډرا در سره که دوې که درې که فلش که میموري کارت چې هر شي هغه دې کولی شي کود راشي د دې دپاره څه یو څه چې ستا ډیټا چې شي محفوظ پاته سي او څوک یې مثلا راخلاصه نه کړي د دې دپاره چې کېږي عموما دا کار کوي سیسو نو نن دپاره دغونه کدرته پر دې داسې کې مې شرح خدای کوه بیا به نور درس